په کابل ښار کې د رڼا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصلینو د خپل ظرفیت لوړولو په موخه یو نندارتون جوړ کړی و چې له بېلابېلو خوراکي توکو نیولې بیا تر جامو او میوې پورې نندارې ته ایښودل سوي و. دوی وایي چې موخه یې له اقتصادي چارو او تجارت سره د محصلینو اشنا کېدل دي چې تر فراغت وروسته باید په کاري برخه کې ستونزې ونه لري او د هېواد د اقتصاد په پښو درولو کې فعاله ونډه واخلي. نن موږ په خپل پوهنتون کې یو نندارتون درلود چې د اقتصاد پوهنځي له لوري جوړ شوی و او موږ د خپل هېواد تولیدات پکې نندارې ته وړاندې کړل. نن موږ چې راوړي د افغاني لباسونو لپاره شیان دي د خلکو لپاره خلکو ډېر خوښ کړي دي، جالب دي ورته د موږ خپل افغاني لاسي ګنډل دي. په دا ډول برنامو سره دوی غواړي ښځو ته د کار زمینه برابره کړي او هغه ښځې چې له ټولنې څخه اشیته سوي دي باید بیرته د کار میدان ته راودانګي او د ښځو اقتصادي راتلونکي په پښو ودروي. موږ د ظرفیت لوړونې کار او سوداګرۍ په برخه کې میرمنو او خویندو ته کار کوو چې دا ډول نندارتونونه ګټور تمامیږي. د دې نندارتون تنظیم کوونکی عثمان ابراهیمي وایي چې موخه یې له دې نندارتون څخه تر فراغت وروسته له کار او سوداګرۍ سره د زده کړیالانو اشنا کېدل و. د عثماني په وینا چې عملي کار کول او له سوداګرۍ سره بلدتیا به په راتلونکي کې یو خوا په عملي ساحه کې د زده کوونکو ستونزې راکمې کړي او له بل لوري به د افغانستان اقتصادي راتلونکي او پرمختیا لپاره ګټور تمام سي. د محصلینو لپاره واقعا یو ګټور پروګرام و، ځکه څه چې په صنف کې زده کړي و او استادانو درس ورکړی و د دوی لپاره یو ډیر ښه چانس و څو وکړی سي هماغه درسونه عملي کړي. د محصلینو د ظرفیت لوړونې په موخه د نندارتون داسې مهال جوړیږي چې په دې وروستیو کې د زده کړو په برخه کې شته ستونزو ډیری ځوانان له زده کړو او مطالعې څخه ناهیلي کړي دي. مریم هوتک، CMG، کابل.